دا غیرت به په ځان کې ساتئ. دا خصوصا زما نصیحت دی هغه ملګرو وروڼو ته چې دعوت په لار کې کار کوي دغه مولیانو ته. دنیا دې خلکو ته ځان مه سپکوئ. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي څوک چې ځان د مخلوق سره چې څه دي د هغې نه بېزاره کړي رب العالمین یې په رښتیا بېزاره کړي. د دې ځینو له الله هر څه ورکوي چې دې مخلوق ته نه محتاج وي. او چې کله دې یو ته کتو بل ته دې کتو بل ته دې کتو ده ته دې کتو عمر له به ته ذلیله ګرځي. امام بخاري پسې د وخت باچا خط نه ورالېږلی وایي ته دا درسونه کې دا حدیثونه بیانې په دې جومات کې چېرته زموږ دې ګسر ته هم راشه. باچا ورته وایي د وخت مشر خلیفه ورته والي ورته وایي چېرته زموږ د عزي ته هم راشه درسونه بیانوه که نه زما دا واړه به تا نه درسونه زده کړي. واپس مې کس ولېږو ورته وایي چې هغه په جواب کې دا وایي چې هلته به راشي زما جومات ته زما مجلس ته ما سره د دین طالبان ناشي ته به هم د هغوی په منځ کې کښېنې زنګنان به ما ته مات کړي زه به درته حدیثونه زده کوم. زه به ستا بنګلې له درځم زه به ستا ګسر ته درځم او ستا بچي به ما سره ناستي زه به دوه درې ستا بچو ته حدیث اورم. راشه زنګنان مات که موږ به درته حدیث هم زده کړو هر څه به درته زده کړو. امام عطا رحمه الله مشهور امام تیر شوی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما شاګرد دی او د امام ابو حنیفه استاذ دی. هغه په دې حرم کې درسونه کول. نو دغه وخت کې دوله امویه د هغوی یو خلیفه دغه وخت خلیفه راغی د خپلو بچو سره او خپل کسان ورسره وو عمرې له راغلی و. چې کله د عمرې نه فارغه شو نو امام عطا درس کوله بیا راجمع شوي وو مخلوق ورته ناست و. راغی ودرېد وایي زما یو سوال دی لازم به داسې کوي ځکه چې معمولي سړی خو نه دی خلیفه دی. هغه ورته یې کښېنه درس په اخره کې به سوال درس په اخره کې دا ټول بیا سوالونه کوي ته به پکې خپل وکړي. کښېنه چې څنګه واپس شام ته لاړ نو خپلو بچو ته یې ووي دین یې زده کوي دین یې زده کوي او علم یې زده کوي. او ته یې پلاره نن څه ډېر متاثره شوی د دې علم نه او دې دین نه وي. وایي هغه عطا خو تاسو پېژنئ او پېژنئ وایي هغه تور رنګ والا وي وایي هغه بدرنګه وي وایي هغه نسب یې چې نشته وي پېژنئ. وایي د هغه په مخ کې چې نن زه څومره ذلیله شوم نو دومره زه تاسو ته څه ویم او زما خو په هغه اوس نه رسېدو هغه باچا او وی باچا و په هغه زما څه اوس رسېدو وایي ما ته وایي چې کښېنه حالانکې نه یې نسب امام عطا دا د مخ نه بدرنګه انسان و ښکلی نه و غټه پوزه یې وه غټې شونډې او ځکه په وړوکوالي کې مور ته ویلي وي مورو دا خلک را پورې باز خاندي وي ته بدرنګه یې. مور یې ډېره هوښیاره او څه ناشنا ښځه وه وي زویه علم وکړه علم د انسان عیبونه پټوي. ځکه چې ته کله عالم شوې که نه نو هېڅوک به ستا دا تذکیره نه کوي چې پوزه دې غټه ده یا شونډې دې غټې دي یا تور و یا چیټ و نه 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 بس دې ته ګوري چې دا څه دی عالم دی. زموږ د علما چې کوم دي د عوام پې ځان وژني پلانې شیخ ته پلانې شیخ ته پلانې خو یو هم دې ته نه ګوري چې دې شیخ پوزه څنګه ده او د ده مخ څنګه دی او د ده سترګې څنګه دي. نه نه چې عالم دی موږ ته دین زده کوو به دی پې ځان قربانوي. نو علم د انسان عیبونه پټوي. خبره مې دې پورې واغسته چې په ځان کې به هم دقه د دې غیرتي رب بندې په ځان کې به غیرت راولي او نه به د دین چاته سپکې او نه به ځان سپکې چاته. دا خو دې مولیانو عادت کړي دلته یو کس و اوس خو مړلی الله دې وبخي مالداره شی اوس وخت کې ما ته ورځ وایي چې ته راشي دفتر ته که نه هلته ما ولي خیر خدای څه چل دی دفتر کې یو بیمار یم چې په ما څه دم واچوي ما راشي زما جومات ته به راشي تپوس به وکړي زما نه که ما د باندې دم اچوي ډېره ښه ده که مې نه اچوي زه به درته وایم چې زه به دم نه اچوم ځه تا ته څه ښکارم زما دفتر ته راشي دا مولیان خو راځي ما مولیان راځي ما خو ته پکې ما مه حسابوه. نو دا دی بعضو والعیاذ بالله د الله دا دین سپک کړی دی.
د دې مالدارانو په در به ولاړ وي د دې جیداد والا او دا پلانې ده او دا دا ده او دغه الله دې موږ د دې کیسو نه وساتي الله دې موږ